د اوستا نهمه یسنا یا ایښونه هومه اشته. لسم بند. په دې بند کې هم د هومې او زردکتر خیالي دیالوګ کې هومه غږیږي او زردکتر ته وایي چې د بیټ یا بیټن د دریو زامنو ښه شته او هستي وه او دوی ښه سم شتمن وو. د ژوند سمنه یې وه. درې واړو زه یعنې هومه د خپلو کډو استوګنې دپاره وموښلم. ما یې هم زامن ورته روغ او ښکلي کړل. د دوی له منځه کرښاسپه څخه یو زوی وزېږېد د اورښیه یا اورښه په نوم، چې هغو بیا د غرونو په لوړو کې د یو نوي ژوند، ودې او روزنې د نظام او دود بنسټ کېښود. دا بېل نظام د نورو ورونو د کډو څخه یو بېل او په خپل منځ کې ګډ نظام و په غرنیو هسکو سیمو کې. د کرښاسپه نوم چې افسانوي تاریخ کې د ګرشاسپه په ډول راغلی، په خپله د دوو پښتو مفاهیمو ترکیب دی. کرښه یعنې خط، جمع اسپه یعنې ښځینه آس، د کرښنې د اسب څښتن په معنا. د دې لقب څخه ښکاري چې کرښاسپه په دې خاوره کې هغه لومړنی استوګن و چې د غرنیزو ځمکو کرښنې او یوي ته یې د غوایي پر ځای چې ښایي هسکو سیمو ته یې خېژول سخت وو د اسب څخه کار واخیست. کېدای شي دا د آسونو د رام کولو د زمانې خبرې وي. کرښاسپه د عتبه یا بیټن له دریو زامنو څخه یو زوی و چې په هسکو غرنیزو ځمکو کې د کرښنې دپاره له اسپو کار واخیست. په بند کې لولو چې د کرښاسپه څخه هم د اورښیې د اور ښوونکی یا اورښه په نوم زوی پیدا شو، چې بیا هغه په غرنیو هسکو سیمو کې د نورو تربرونو کډوالو اوریانو څخه بېل د یو جدا او ګډ اور او نظام بنسټ کېښود. شاید د پارسي افسانو آرش د نوم اصلي شکل همدا اورښه وي. دا د کرښاسپه د زوی نوم ښایي وروسته بندونو کې یاد شوي د زردکتر د پلار پورشاسپه یا په اورښه اسپه د نوم لنډ شکل وي. په دې بند کې هم د آریانو د افسانوي تاریخ څخه ډېر غلط برداشتونه د اوسنۍ پښتو په مرسته اصلاح کېږي، لکه دا چې کرښاسپه یا د پارسي افسانو ګرشاسپه نه یو څڼیور ګرز لرونکی کابلي پهلوان، بلکې د هندوکش په سویلي لمنو کې یعنې له وردګ څخه تر کابل پورې سیمو کې د استوګن کرښنیز ژوند او په کرښنه کې د غوایي پر ځای د اسب څخه د کار اخیستلو بنسټګر و. بل دا چې اورښه یا په اورښه چې په ترجمه کې د ده ورور ښودل شوی اصلاً د کرښاسپه زوی او د زردکتر پلار و، چې په لوړو سیمو کې د غالباً کوچي اوریانو څخه د بېل مسکون کرښنیز ژوند دود منځته راوړ. د 10م بند ترجمه په کتاب کې. پس به من این هوم اشوی دوردارنده مرگ پاسخ گفت: سرید تواناترین سام یعنی تواناترین مرد از خاندان سام از مردم 3 دیگر بار مرا برای جهان ازدومن فشرد. این پاداش به او بخشیده شد. این نایف برای او آمد که برای او 2 پسر زاده شدند، اورخشید و گرشاسپ، یکی داور داد آراستار یعنی قانونگذار، آنگاه دیگری جوان ابرکار یعنی آنکه کارش عالی است، گیسوار یعنی دارای موی مجعد، گرزدار. د دې بند یو 2 لغتونه به د پښتو تر سیوري لاندې وګورو. اول سامنیم چې د کتاب لغتنامه کې معنا کړی صفت نام خاندانی ایرانی سام
او ما دا کلمه چې سامنم لیکل شوې وه زامنم ولوسته، داسې چې په تحریف شوې بڼه یې زې په سین حرف بدل شوی او هدف ترې زامن دي. هماغه د بیټن درې زامن چې د جملې پر اساس ښه شته او آباد ژوند یې درلود. دوهم کرساسپوسکه چې کتاب کې ګرشاسپ نوم لیکل شوی د اضافي سکه د دوی په خبره پخواني غږ سره، خو ما دا سکه د کرښه اسپه څخه بیل د پښتو څخه کلمې غلجي لهجوي شکل ولوست چې تر اوسه هم په دې لهجه کې د سکه او بیا تر ډیره د شکه په ډول ژوندۍ ده. څخه د پارسي از په جمله کې کرښه اسپه څخه از کرښه اسپه معنی ورکوي. دریم تی کیشو په کتاب کې د غربي محقق بارتولمې له خولې داور معنا کړی، خو ما په جمله کې د کیښود یا چې کیښود په ډول معنا کا. په پارسي کې کې گذاشت یا او گذاشت معنا ورکوي. جمله کې داسې راغلی چې د کرښه اسپه څخه یو زوی وزیږید د اورښه په نوم د کیښود پر هسکو سیمو د یو نوي ګډ او ګوښې اور د دود بنسټ. څلورم انیو چې د کتاب لغتنامه کې مفهوم صفت دیگر لیکل شوی. ما دا لغت نوی ولوست په لهجوي شکل نیو، پارسي نو جدید. دا کلمه د ورتړلې کلمې دادو یعنی دود دستور سره په زند یا ژوند تفسیر کې دا د تازیک لیکل شوی چې د کتاب لیکوال ورسره سوالیه نښه لیکلې یعنی پوهېدلی نه دی چې تازیک یعنی د دوی په اصطلاحي معنا او فکر عرب دلته څنګه یاد شوی، خو ما د تفسیر تازیک همدا د اوسنۍ تازه پخوانۍ لهجوي بڼه ومونده، داسې چې تر ننه د پارس زردشتیان تازه او نوي ته تاجه وایي، نو ښکاري چې د تاجیک د نوم لغوي معنا هم ترې روښانه شوه. تاجیک یعنی نوی. څرنګه چې دا بند اوږد شو نو 11م بند به راتلونکي پروګرام ته پرېږدو.